دویم چې کله ما 2 ورځو خوړه مدثر عبدالله هغه ځای نه وکتل چې بابا خو پرېوته نو دوی خلکو ته وایي چې څوک هیلټن پیلس کې د ډایس نه راکوزیږي نو ښي راسته دې خوا چې کوم دی یو کنده ده او پام کو چې په هغې باندې ورنشي نو خلک لکه ماشوم لږ ته دونه هوښیار دی ایله ایله شونډه شنه شوې ده ډېرې هوښیارې خبرې کوي خبر نی چې بابا یې په کنده کې پروت و نو دته لرنینګ کړی دی نو دا هم هوښیار خلک دي کو داسې مونږ وګورو د دنیا خلک شته دی چې دا یې کورونه روان شوي دي تپوس وکړئ ولې روان شوي تاسو په خپله پته ولګي او دنیا خلک شته دی چې دا یې بچي غرق او تباه شوي دي تپوس وکړئ چې ولې غرق او تباه شوي تاسو پته ولګي د دنیا خلک چې دا یې بچي کامیاب شي تپوس وکړئ ولې کامیاب تاسو پته ولګي کندې به پته ولګي او زه ګڼم چې دا ټریننګز مونږ د دغې دپاره کوو دریم هغه کس دی چې هغه دونه سټډي وکړي دونه ریسرچ وکړي دونه پوهه حاصله کړي چې هغه ته پته ولګېږي چې د ژوند په کم یو ځای کې به کنده وي او د ژوند په کم ځای کې کنده نشته دی یا کم یو کار چې کوي نو تا ته به نقصان رسېږي او کم کار چې کوي نو تا ته به نقصان نه رسېږي دا هم وایزډ خلک دی خو دا ډېر کم دي او زموږ دا کوشش محنت د دغې دپاره دی ټیک ته مونږ ته به سبا پته نه لګي سبا لپاره مونږ پلانینګ کولی شو او چې هغه ارټیکولیټ کو کیدی شي د ډاکټر صاحب خبره د ډاکټر صاحب مشال او ننګیال نه کیدی شي بل یو مشال او ننګیال وي هغه راپاسي او دغه ویژن په مخې ته بوځي نو داسې دا ټریننګ او د دې نو دی وی ویل کراس د بریج وین اټ کم دا کلیر شو که نه داسې به نه کوو د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي